سلامونه، هیله ده چې جوړ او روغ یاست. د پروژې د مدیریت و شلم درس ته ښه راغلاست. نن ورځ د پروژې د مدیریت په شلم درس کې د پروژې د ژوند د دورې پر درهمې مرحلې چې د تطبیق یا د اکزیکیوشن مرحله ده پر دې باندې کار ترسره کوم. تر دې مهاله مو د پروژې د ژوند د دورې دوې مهمې مرحلې ویلې دي چې یوه مرحله عبارت ده د انیشیشن څخه چې لومړنۍ مرحله ده د پروژې، او دومه مرحله د پلانینګ یا د پلانګذاري مرحله ده، او نن دریمه مرحله وایي چې هغه اکزیکیوشن مرحله ده. نن ورځ به موږ په خلاص ډول سره د تطبیق مرحلې یا د پروژې د ژوند د دورې د دریمې مرحلې پر هغو فعالیتونو باندې به خبرې وکړو چې هغه د پروژې یو مدیر د پروژې د تطبیق په مرحله کې سرته رسوي. د پروژې د تطبیق مرحله یا د اکزیکیوشن مرحله د پروژې د ژوند په دوره کې تر ټولو مهمه مرحله ده، ځکه د پروژې ټول فعالیتونه په عملي ډول سره په دې مرحله کې شروع کیږي. نو نن به موږ په خلاص ډول سره یوازې د هغو فعالیتونو یادونه وکړو چې په دریمه مرحله کې د پروژې مدیر سرته رسوي. په راتلونکي درسونو کې به پر هره موضوع باندې په جلا ډول سره په بشپړ ډول کار وکړو. نو راځو summary of executing tasks and outputs. راځو هغه فعالیتونه یا هغه موضوعګانې چې باید د پروژې د تطبیق په مرحله کې سرته ورسول سي او د پروژې مدیر باید تر نظر لاندې ونیسي. پر هغو باندې خبرې کوو، د هغو یادونه کوو او یو څه معلومات در سره شریکوم. نو لومړنی کار چې د پروژې مدیر په دریمه مرحله کې د تطبیق په مرحله کې سرته ورسي هغه executing task for project integration management دی. یعنی د پروژې ټولیز مدیریت باید د پروژې مدیر سرته ورسي، چې په دې برخه کې د پروژې مدیر باید څه وکړي؟ direct and manage project execution. د پروژې تطبیق باید راهنمایي کړي او مدیریت یې په سم ډول سره سرته ورسي، چې دا دې ته د پروژې د ټولیز مدیریت ویل کیږي. او موږ په مخکینی مرحله کې چې د پلانګذاري مرحله وه د انټیګریشن منیجمنت پلانینګ مو هم ویل دي. نو په دې ډول سره باید د پروژې مدیر د پروژې ټوله مکمل تطبیق ډایرکټ راهنمایي کړي او مانج او هغه مدیریت سرته ورسي. دوم کار چې د پروژې مدیر باید د پروژې د تطبیق په مرحله کې سرته ورسي هغه executing tasks for project quality management دی. یعنی د پروژې د کیفیت مدیریت لپاره باید کار وکړي. د دې لپاره د پروژې مدیر باید څه وکړي؟ perform quality assurance. کم کوالټي کم کیفیت چې د پروژې د پلانګذاري په مرحله کې ټاکل شوی و د پروژې لپاره، د پروژې مدیر باید هغه کیفیت تر نظر لاندې ونیسي او د پروژې کیفیت په دغه ډول سره تضمین کړي. دریم کار چې باید وسي د تطبیق په مرحله کې هغه executing tasks for project human resource management دی. یعنی د پروژې د بشري منابعو مدیریت دی چې هغه هم باید د پروژې مدیر د تطبیق په مرحله کې سرته ورسي. هغه کې کم فعالیتونه باید د پروژې مدیر وکړي؟ لومړنی acquire project team، د پروژې د ټیم غوښتنه باید وکړي چې کومو کسان ته د پروژې څه ډول ټیم ته اړتیا شته، که هغه تخنیکي ټیم وي، که هغه صحوي ټیم وي او که هغه د پروژې د تطبیق ټیم وي. دوم کار develop project team، د پروژې ټیم باید جوړ کړي. د هرې پروژې لپاره د هغه پروژې مربوط ټیم باید جوړ کړل سي. دریم manage project team، او د پروژې ټیم څخه باید مدیریت وکړي. دا درې فعالیتونه سوله. راځو په څلورم فعالیت باندې چې د پروژې تطبیق په مرحله کې سرته رسیږي هغه executing tasks for project communication management دی. یعنی د پروژې د مفاهمې مدیریت هم باید د پروژې مدیر د پروژې د تطبیق په مرحله کې سرته ورسي. په هغه کې باید کم کارونه د پروژې مدیر وکړي؟ دوه مهم کارونه باید وکړي. یو distribute information، د پروژې مربوط کم معلومات چې دي هغه باید د پروژې تر ټیمه پورې، تر ټاپ منیجمنټ پورې، تر سټیک هولډرانو پورې هغه ورسي. دوم کار چې باید وکړي هغه manage stakeholder expectation، د پروژې د برخوالو کومې غوښتنې چې دي هغه باید د هغو څخه باید مدیریت وکړي، هغو ته باید د هغو د غوښتنې مطابق معلومات ورسي. راځو پنځم فعالیت چې د پروژې د تطبیق په مرحله کې سرته رسیږي هغه executing task for project procurement management دی. د
د پروژې د تدارکاتو مدیریت دی چې هغه هم باید د پروژې مدیر د پروژې د تطبیق په مرحله کې سرته ورسوي. په هغه کې باید څه وشي؟ کنډکټ پروکیورمنټس، کم تدارکات، کم خریداریانې چې د پروژې لپاره مهمې دي چې باید وشي، باید د تطبیق په مرحله کې سرته ورسول شي. نو دا هغه 15 موضوعات وو چې موږ د پروژې د تطبیق په مرحله کې، یعنی د پروژې د اکزیکیوشن چې دریمه مرحله ده، تاسو په ګراف کې وینئ دریمه مرحله د دې ځای څخه د تطبیق مرحله شروع کیږي چې دا تر ټولو اوږده مرحله ده د پروژې د ژوند په دوره کې. دا هغه 15 موضوعات دي، هغه فعالیتونه دي چې د پروژې مدیر باید د پروژې د تطبیق په مرحله کې سرته ورسوي. پر دې هره موضوع به په راتلونکي درسونو کې په جلا ډول سره، په بشپړ ډول سره کار وکړو. نو د راتلونکي ویډیو پرې مو پر الله سپارم. الله مو مر ښه وخت، ښه چارې، ښه ژوند.